طالبانو افغانانو ته میلیونونه ډالر ګټه اړولې او تازه یې په یوه داسې پروژې د کار کولو هوډ کړی دی چې په دې سره به نه یوازې میلیونونه ډالر سپما شي بلکې د افغانانو خوبونه به هم په حقیقت بدل شي. دا چې دغه پروژه د څه شي پروژه ده او څومره ډالر پکې سپما کیږي، راځئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ او د دغه مهم خبر په اړه پوه شئ. د رسنیو د راپور له مخې نن چهارشنبه به شبرغان څخه تر الوان دښتې پورې له ترکمنستان څخه د راتلونکي 1500 کیلو ولټه برېښنا لاین پروژې د پاتې چارو د بشپړولو قرارداد لاسلیک شي چې په دې سره به نه یوازې د هیواد برېښنا زیاته شي بلکې د افغانانو میلیونونه ډالر به هم سپما شي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاون سکرتر وایي چې په دغه پروژه کې به لکونه هیوادوالو او صنعت ته د برېښنا د تامینولو ترڅنګ په کلني ډول له ازبکستان او تاجکستان څخه له راتلونکي برېښنا سره د بیې د تفاوت له طریقه میلیونونه ډالر سپما شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو او سیندونو د بندونو جوړولو خبر ورکړی دی چې تر ټولو مهمه پروژه یې د کونړ په سیند بند جوړول دي چې افغانانو یې دغه کار ستایلی او په دغه برخه کې ورسره د بشپړې همکارۍ او قربانۍ ټټر هم ډبولی دی.